سلامونه وخت مو په خیر د اجمل شاه فیسبوک باندې او یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. ویرات کوهلی په یوه په زړه پوره ریکارډ کې کرس ګیل شاته کړ او محمد نبی له نیوزیلند څخه د لوبې ګټلو چانس لرو. نور جزئیات په همدې ویډیو کې وګورئ. یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ. ویرات کوهلی په یوه په زړه پوره ریکارډ کې کرس ګیل شاته کړ. د هند لوبډلې د یکشنبې په ورځ په میلبورن په خپله لومړۍ لوبه کې پاکستان ته د ویرات کوهلی د غوره 50 په مرسته په 4 وکټو ماتې ورکړې چې کوهلی په 53 توپونو باندې 82 منډې جوړې کړې او د لوبې غوره لوبغاړی هم شو. نوموړي د دې کارنامې په ترسره کولو شل ورځ نړیوال جام کې هم ریکارډ جوړ کړی دی. نوموړی لومړنی لوبغاړی شو چې په شل ورځو نړیوال جام کې ډېر ځلې د غوره لوبغاړي جایزه اخلي. کوهلی په شل ورځ نړیوال جام کې شپږم ځل د غوره لوبغاړي جایزه اخیستې ده او لومړی مقام لري. تر هغې وروسته دویم مقام د ویسټ انډیز تکړه توپ وهونکی کرس ګیل سره دی چې 15 ځلې د غوره لوبغاړي جایزه اخیستې ده. تر دې وروسته یې د سریلانکا پخوانی لوبډل مشر مهیل او د استرالیا مخکښ الراونډر شین واټسن هم 15 ځلې د لوبې غوره لوبغاړی نومول شوی دی او په دې نوملړ کې دریم او څلورم مقام لري. د یادونې وړ دی چې یاده لوبه کې ویرات کوهلی د نړیوال شل ورځ لوبو تر ټولو مخکښ توپ وهونکی هم شو. هغه څه کم 3800 منډې لري چې په نړیوالو شل ورځ لوبو کې تر ټولو زیاتې منډې دي. محمد نبی له نیوزیلند څخه د لوبو ګټلو چانس لرو. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې کپټان محمد نبی وایي چې افغانستان لوبډلې په نړیوال جام کې پرمختګ چانس لري. محمد نبی د امریکا غږ سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې لا د افغانستان 4 لوبې پاتې دي. هغه وویل 4 لوبې دي، چانس شته، باید هرې لوبې ته جلا پلان ونیسو. له نیوزیلند سره مو هم لوبه ده، باید ورسره ډېرې ښې لوبې وکړو، د ګټلو چانس هم لرو مونږه. ښاغلي نبي وویل چې هڅه به وکړو چې لومړۍ توپوهنه یې وکړي، تر 150 پورې هدف وټاکي او که یې بالنګ کوو مقابل لوري ته به تر 150 به کمو منډو وسوځوي. هغه وویل د دې لوبې لپاره لوبغاړي سره پلان هم نیولی دی. افغانستان څو ورځې مخکې د استرالیا د پرت په ښار کې خپله لومړۍ لوبه د انګلند باندې وبایلله او نیوزیلند بیا له استرالیا څخه لوبه وګټله. خو محمد نبی وایي چې هرې ورځې کیسې جلا او هر میدان د لوبغاړو لپاره جلا وي. افغان لوبغاړو نن د میلبورن د کرکټ په یوه میدان کې تمرین وکړ او سبانۍ لوبې ته یې چمتووالی ونیوه. افغانستان د بریا په هیله. که چیرې کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک. یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ.